د وسله والو طالبانو په اړه د پاکستاني چارواکو مطرحو سیاسيونو تازه څرګندونو په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. د وسله والو طالبانو د قطر دفتر مشر ملا برادر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وړمې ورځې له لیدنې څخه وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر او سیاستوال خواجه آصف د یاد لیدنې عکس خپرولو سره لیکلي زور تاسو سره او خدای له موږ سره ده. د پاکستاني سیاستوال خواجه آصف یاد نظر د افغانستان او پاکستان د ټولنیزو رسنیو کارونکو له توند غبرګون سره مخ شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو منظور احمد پښتين، محسن داوړ او علي وزیر په ګډون د کوزي پښتونخوا ګڼو سیاستوالو په ټوئیټر او فیسبوک د خواجه آصف څرګندونې ته په غبرګون کې لیکلي پاکستاني ریاست تل دوه مخې پالیسي کړي چې یو لوري ته د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا ملګری هیواد دی او په دې باندې ورڅخه سلګونه میلیونه ډالر اخیستي، خو بل لور بیا وسله والو طالبانو ته چې د پنجاب نیابتي ملیشې دي د خدای لښکر وایي. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم په ټوئیټر کې خواجه آصف ته په جواب کې لیکلي خدای ستاسو په اجاره کې نه ده، خو ترهګر او ترهګرۍ ستاسو اجاره او کار ده. د چارو کارپوهان د خواجه آصف د څرګندونو په اړه وایي پاکستان یو بې ثباته افغانستان غواړي او په دې برخه کې د هرې هغې ډلې ملاتړ کوي چې د افغانستان د پرمختګ مخه نیسي چې د طالبانو رامنځته کول او ملاتړ یو مثال ده. د دوی په وینا نړۍ او نړیوال په دې پوهیږي چې پاکستان د ترهګرو لپاره د روزنې ملاتړ او آرام ځای دی او یاد هیواد په سیمه کې د نړیوالو له لوري د دویم اسرائیل په توګه رامنځته کړل شوی. که تاسو د پاکستان تاریخ وګورئ، پاکستان تاریخ پر دې بنیاد ولاړ دی چې مذهب د نفرت د یوې وسیلې په توګه باندې، اعتقادات د نفرت د یوې وسیلې په توګه باندې او مذهبي مناسک د ډېرو بدبخته رذالتونو د استعمال لپاره دوی په کاروي. نو په دغه ځای کې هم دغسې د خواجه آصف له خبرې څخه ګرچې خواجه آصف یو اپوزیټ دغه و د حکومت ضد و، خو د ده دا خبره چې خدای له موږ سره ده او طاقتونه له تا سره دي، دا د دې معنا لري لکه دوی چې خدای توبه نعوذ بالله اجاره کړی وي، دوی قباله کړی وي، دوی له دې وسیلې څخه کار نه اخلي. د چارو کارپوهان وایي پاکستان کې د وسله والو طالبانو نظریاتو له مخې نظام غواړي پاکستان کې د پلی کړي او اوسنی اساسي قانون یې چې د انګریزانو له لوري جوړ شوی لغوه اعلان کړي. امریکایانو د هغه ستراتیژیکو موخو دپاره د ګټو دپاره افغانستان تباه او موږ د 33 میلیارډ ډالرو په بدل کې خپل اډې د امریکا په واک کې ورکړې څو په افغانستان باندې د B-52 د ډرون او د نورو عملیاتو لپاره زمینه مساعده کړه. خواجه آصف وایي چې موږ اصلا پاکستان د بل چا د مردار نطفې زیږنده ده چې هغه انګلیس کوي، اشاره یې انګریز ته ده. یعنې موږ داسې ملک نه یو چې یو تاریخ ولرو، یو چاره جوړ کړو د یو شوم هدف دپاره، هغه د هند سره وجنګېږو، د افغانستان سره وجنګېږو، د ایران سره وجنګېږو او د نورو هیوادو سره. خواجه آصف تیر کال په یوه مرکه کې ویلي وو هیواد یې له خپلې خاورې پر افغانستان د 50,000 بریدونو لپاره امریکا سره تړون کړی و او پاکستان د متحده ایالاتو دلالي کړې.